بحث او شننه، بحث و تحلیل پر روانو موضوعاتو خبري د بحث او شننې په خبرونه کې تحلیل موضوعات روز در برنامه بحث و تحلیل. د اسلامي همکاریو سازمان او د عربي ټولنې غړو هیوادونو مشرانو د غزې په اړه له یوې ځانګړې غونډې وروسته د غزې پر تړانګې د اسرائیلو بریدونه یو جنگي جنایت او غیر انساني کړنه بللې. دغه هیوادونو له نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتي چې غزه کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو بندولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. یا د هیوادونو له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې اسرائیلو ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو له استولو ډډه وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان ملي راډیو درنو اوریدونکو، وخت مو بخیر. هیلهمن یم چې جوړ او روغ اوسئ. زه رفیع الله ریحان یم او تاسو همدا شیبه د بحث او شننې خپرونې ته غوږ یاست. نن د همدغه موضوع د ښه تحلیل لپاره راسره د ټلیفون پر کرښه د سیاسي چارو شنونکی محترم امان الله هوتکی صاحب او د نړیوالو اړیکو کارپو محترم محمد شفیق حقپال صاحب میلمانه دي چې بحث به ورسره وکړو. لومړی خو تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. کور مو ودان چې وخت مو راکړ په خپرونه کې راسره یې. مننه، تشکر. خدای مو کامیاب کړي. خیر ژوندي اوسئ. هوتکی صاحب، پیل بله تاسو وکړو. د اسلامي همکاریو سازمان او د عربي ټولنې غړو هیوادونو مشرانو د غزې پر تړانګې د اسرائیلو بریدونه یو جنگي جنایت او غیر انساني کړنه بللې. تاسو یې دغه پریکړه څنګه ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیک هیلې تاسو ته او ستاسو کارمندانو ته او ستاسو میلمه ته، ستاسو اورېدونکو ته. زه په دې نظر یم چې دا غونډه چې په سعودي عربستان کې د اسلامي همکاریو سازمان کومه غونډه کړې ده یا کومه پریکړه کړې ده، زه په دې نظر یم چې دا به د خاص نتیجه ورنکړي. ولې په دې چې هلته عملا جګړه شروع ده په غزه کې. هلته اسرائیلو هغه خپل وحشت دهشت ته دوام ورکړی دی، هغه خپل ظلمو ته دوام ورکړی. ښځې او ماشومان مري او په هغو کې بېطرفه خلک مري. هغه خلک چې په شهادت رسول کېږي چې هغه په جنګ کې ښکېل نه دي، هغه په نه جنګ ویني. نو زه دغه اعلامیې او یا دغه شانې څرګندونې لکه دا اوس چې کړي دي، زه په دې باور یم چې دا به خاص نتیجه ورنکړي. دلته عملا کار پکار دی او دلته کومک پکار دی او دلته خپله خبرې کول د امریکا سره پکار دی. نو په دغه اعلامیو چې کومه دغه اوس اسلامي همکاریو سازمان په سعودي عربستان کې ورکړې ده، زه په دې باور یم چې دا به نتیجه ورنکړي. بله، کور ودان. هوتکی صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. حقپال صاحب، له تاسو هم همدغه پوښتنه غواړم وکړم. د اسلامي همکاریو سازمان او د عربي ټولنې غړو هیوادونو مشرانو د غزې پر تړانګې د اسرائیلو بریدونه یو جنګي جنایت او غیر انساني کړنه بللې. تاسو یې دغه پریکړه څنګه ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم ټولو اورېدونکو تاسو ته میلمه ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وایم. د پوښتنې په ځواب کې مشخصا وایم چې له عربي ټولنې نه همدا هم ډېره ده چې غونډه یې راوغوښتله او دغسې اسرائیل او امریکا یې وغندل. زه فکر کوم چې لازمه وه لکه هوتکي صاحب چې وفرمایل چې عربي ټولنې او شاوخوا د فلسطین ګاونډۍ هیوادونو لا له وخته باید قاطع اقدام د فلسطینیانو په وړاندې د ظلم لپاره کړی وای او حتی په جګړه کې ورداخل شوی وای، ځکه هلته نه یوازې اسرائیل په فلسطین یرغل کړی بلکې امریکا او نور غربي هیوادونه هم ورسره ملګري دي. نو عربي هیوادو ته لازمه وای چې د مظلومو فلسطینیانو د دفاع لپاره، او دا یې حق هم دی، ټوله نړۍ یو غږ د فلسطین د حقوقو غوښتنه کوي، د اسرائیلو د ظلم غندنه کوي. دا نه تنها عرب بلکې ټوله نړۍ، حتی هغه چې مسلمانان هم نه دي، د دې غندنه کوي. باید عربو د غندنې په ځای اوس عملي اقدام کړی وای. د فلسطین له مظلومو خلکو سره باید مرستې کړی وای، د فلسطین له مظلومو خلکو سره نظامي پوځي مرستې کړی وای. افغانستان چې یو ډېر لرې هېواد دی، خلک یې آماده دي. ما له ډېرو اورېدلي چې موږ جګړې ته وردانګو. عرب چې هلته ډېر نږدې ورته ناست دي، چوپه خوله ناست دي، فقط یوازې په غندنه اکتفا کوي. زه فکر کوم دا به ډېر محدود عملي، خو له عربي ټولنې، له اوسنۍ عربي ټولنې چې دغسې ستونزې هلته موجودې دي او د هغوی غیرت متاسفانه سوځول شوی، دا هم پرې ډېره ده لکه دا اوس چې غندنه کړې. بله، کور ودان. حقپال صاحب، تاسو ته هم بیرته راګرځم، په لیکه کې راسره پاتې شئ. هوتکی صاحب محترم، تاسو وویل چې دغه پریکړه به دومره ګټوره تمامه نه شي. اوس پوښتنه دا ده چې د اسلامي همکاریو سازمان او دغه ټولنه
ستاسو پر اند باندې باید څه وکړي؟ دغه روان تاوتریخوالي یا دغه روانې جګړې ته ځان ور داخل کړي، په دغه جګړه کې ځان ښکیل کړي؟ زما په نظر یو شی پکار دی د اسلامي همکارۍ سازمان ته دا په یمن کې جګړه وه، په سوریه کې جګړه وه، په عراق کې جګړه وه، د هغو مخکې کلونه مخکې په افغانستان کې امریکا جګړه وکړه، په نور ځایو کې وکړله. هغه دا ټول هغه هیوادونه دي چې د اسلامي همکارۍ د سازمان غړیتوب لري او مشري هم تر ډېره پورې سعودي عربستان او متحده عربي امارات یا نور داسې هیوادونه کوي چې هغه پر مثال امکانات زیات. امریکا سره د دوی خبرې کول پکار دي، ولې په دې چې دغه هیوادونه چې ما درته یاد کړله په دې کې جګړه امریکا شروع کړې وه. اوس چې بیا دغه کومه جګړه چې پر غزا باندې جګړه ده په فلسطین کې، دا جګړه هم خپله د امریکا په اشاره ده او یا د امریکا د سیالیو مقابله ده او د امریکا د سیالیو قرباني کېږي. دا قرباني چې فلسطینیان یې نن ورکوي دا د امریکا او د غټو هیوادونو روسیې او چین او د نورو هیوادونو سیالیو د برطانیې او فرانسې د هغو سیالۍ دي، د هغو ګوندۍ دي او دغه دي چې نن یې دغه قرباني ورکوي، فلسطینیان قرباني ورکوي او قرباني کېږي. نو زه په دې عقیده یم چې دغه رقم جواب لکه دا اوس چې دوی ویلی دي اعلامیه خپله کړې ده، په دې رقم باندې ځان نشي خلاصوی، نه منځني ختیځ خلاصېدلی شي، جمع فلسطین پکښې کې دا هېڅ وخت نشي خلاصېدی. دا هغه وخت خلاصېدلی شي که جواب د اسلامي همکارۍ سازمان ته پکار دی چې هم د امریکا سره خبرې وکړي، هم د اسرائیلو سره خبرې وکړي. د اسرائیلو صدر اعظم خپله څو عمر مخکې دغه ته راغی، عربي متحده امارات ته راغی، سعودي ته راغی، بعضې کوم هېوادونه و دې جوړه وکړي، هغه هم د امریکا په اشاره و. نو د امریکا په اشاره و امریکا خپله داسې یو پالیسي مخته اچولې، داسې سیاست یې مخته اچولی دی چې د یوه خوا څخه یې وخي وډبوي، د بلې خوا څخه ملګرتوب او انډیوالۍ غږ پر کوي. نو که دغه هیوادونه خصوصا دغه عربي اسلامي سازمان چې دوی که دا غواړي چې د منځني ختیځو او دغه عربي هیوادونه یا اسلامي هیوادونه د مشکلاتو خلاص کړي، د دې په ځای چې دوی اډې ورکړي دي، خبرې ورسره پکار دي، د امریکا سره پکار دي، د اسرائیلو سره پکار دي. دوی یوازې دا نه چې اعلامیه خپره کړي، دلته اپشنونه شته، مختلف اپشنونه و، د مختلفو اپشنو د لارې څخه کېدلی شي. بعضې اوس د ترکان خپله دا چې تیل ورکوي و دغه ته اسرائیلو ته، کېدلی شي چې هغه دغه توقف کړی وای یا معطل کړی وای تر هغه وخته پورې هغه د تیلو قرارداد تر څو پورې چې پر فلسطین باندې جګړه کېږي. یا سعودي عربستان دی، فرض مثال یا نور هیوادونه دي، همجواره هیوادونه دي، هغه هیوادونه کولی شي چې فشار راوي، د هغه اپشنه کار واخلي چې هغه اسرائیلو باندې فشار راوي. اوس خو چې د اسرائیلو د صدر اعظم څخه پوښتنه وکړې، تاسې به هم اورېدلي وي د هغو بنیامین نتنیاهو هم دا خبرې همیشه کوي چې وایي چې دا جګړه ودره، هغه وایي نو، چې وایي جګړه ودره، وایي نو، یعنې هېڅ وخت یې نه دروم دا جګړه، دا به د حماس په وړاندې باندې زموږ جګړه د جریان لري، موقت وخت لپاره یې نه دروم. او حماس یې بانه کړي دي په څنګ کې ښځې او ماشومان او عام خلک په شهادت رسوي، هغه وژل کېږي. اوس داسې نه دی چې د دوی د حماس منطقه معلومه ده، ساحه معلومه ده او خلک نشته، عام خلک. نو په دغسې حالاتو کې زما په نظر دغه رقم ساړه تصمیمونه لکه دا اوس چې د اسلامي همکارۍ سازمان نه نیولي دي، زه په دې نظر یم چې دا به نتیجه ورنه کړي. غندنه یې وکړله، خواشیني یې څرګنده کړله، خفګان یې څرګند کړي. زه فکر کوم چې دا د سپکې خبرې دي نسبتا هغسې جګړې ته لکه و چې په اسرائیلو او د فلسطین تر مابین داسې ګرمه جګړه روانه ده. نو په داسې ګرمه جګړه کې اعلانیه زما په نظر نتیجه نه وه. بله، یعنې ستاسو همدا دی چې باید له امریکا سره مخامخ خبرې وشي. زه غواړم وپوښتم هوتکي صاحب، امریکا څنګه په دې جګړې کې هم ځان ښکیل کړی دی، په داسې حال کې چې د روسیې او اوکراین په جګړه کې هم امریکا ښکیل ده؟ زه په دې نظر یم چې امریکا خپله غواړي، خو دا د مشرتوب سره خو دغه خبرې شته، امریکا غواړي په ټوله نړۍ کې مشرتوب مخته یوسي، هغه په ټوله نړۍ کې خاني او ملکي مخته یوسي. نو امریکا او په اسرائیلو یې دوی خوا بدېږي چې هغه خپل په مرکز کې هغه د دوی هغه معتبره خلک چې دین بالای خوا نه په بدېږي، هلته دوی قومي ریښې سره لري، مذهبي ریښې سره لري، ډېرې خبرې دي چې دوی لري، او خپله د امریکا د هغه زخم ناسور چې دا پېښې دي حمایه کوي دغه اسرائیل، دا خپله د دې دپاره دی چې دغه شاوخوا یا دغه منځني ختیځ هېوادونه ټوله په وکوښوي، په ویروي. نو امریکا خو ته اوکراین ته سلاحي ورکولې د روسیې په مقابل کې، بیا یې کوښښ وکړي د دې دپاره که دی کې که ایران کې که نور هېوادونه کې لاره یې دې ته پیدا کړله چې حماس ووایي چې راسه د هغه موقع دی. حماس په حقیقت کې خپل د خاورې د ازادولو دپاره حق په جانب دی، هغه خپل
مظلوم خلکو دپاره حق په جانب دی چې هغه به دغه هیوادونه وکړله دا د دې دپاره چې د امریکا اسرائیل اوس کولی دغه اسرائیلو چې یو سزا ورکړله نو په دې امریکا هم پوهېږي چې اسرائیل زما د ګټو او زما د سیاستونو قرباني دي زه باید د دې دفاع وکړم په هر رقم چې کېږي مګر هغه ظلم چې اوس په اسرائیلو کې شروع دی او په فلسطین کې شروع دی او په غزه کې دغه بمباري کېږي لږې بمباري کېږي چې هغه خپل هغه مرکزي روغتون هم دا ویشتلی دی په هغه کې هم ډېر خلک په شهادت رسولي دي ښځې او ماشومان دي دغه ټولې هغه کړنې دي چې هغه د امریکا مخالفین غوښته چې اسرائیل په شکل د اشکالو وخي نو دغه امریکا هم غوښتله چې دغه حالت راولي تر څو پورې چې دغه عام خلک په شهادت ورسوي نو دا د دوی دغه شانکیالي ده او هغه د اوکراین خبرې دي هلته نورې جګړې دي چې خپله امریکا پکې ښکېل ده امریکا په ټوله دنیا کې په تایوان کې ښکېل ده په دغه کې ښکېل ده په اوکراین کې ښکېل ده په نورو مختلفو سوریه کې ښکېل ده په مختلفو هیوادونو کې دي نو په دغه ځایو کې دي هغه چا چې مخالفت کوي هغه نو بل ځای نه شو کښېښلی بل بټن په لاس نه ورتللی دغه د اسرائیلو بټن و ښه موقع هم وه حماس هم دا موقع په لاس ورغله چې خپل د خاورې د ازادولو دپاره یا د اسرائیلو د ظلم د مخنیوي دپاره هغو خپله دغه وارې وکړي خپله یې حمله وکړله تر څو پورې چې د دغه ظلمه څخه خلاص شي نو دغه ټولې هغه ګټې دي هغه سیاستونه دي چې دوی په لاره اچولي دي زما په نظر د خلاصون لاره یوه دغه کېدله چې د همیشه دپاره به د دغه وښلو ترټلو د دغه ظلمونو څخه که ځان خلاصوي اسلامي همکارۍ سازمان دا ډېره ښه موقع ده اوس کولی شي چې په شکل د اشکالو هم د امریکا سره خبرې وکړي هم د اسرائیلو سره خبرې وکړي او هغه خلک هغه هیوادونه چې د اسرائیلو سره قراردادونه لري یا ربط رحمت سره لري هغه هم هیوادونه هم خبرې سره وکړي او دغه هیوادونه اسلامي همکارۍ سازمان خپله چې په سر کې دغه چې مشران دي او که دغه پرمختللي هیوادونه دي نور هیوادونه شته اسلامي خلک شته پر اسلامي عقیده ټینګ خلک شته هغه چې د فلسطینیانو سره کومک کوي خپله همکاري ورسره کوي خو مخه دغه نیولې ده امریکا نیولې ده امریکا ته یوې خوا ته وبلې خوا ته خپلې بیړۍ په دریاب کې ورته درولې دي تر څو پورې چې فلسطینیانو ته څوک کومک ورنه کړي د حماس ډلې ته څوک کومک ورنه کړي چې د اسرائیلو په مقابل ودرېږي نو اسرائیل یې یوازې خپل ظلم ته وریله کړي دي نړیوال هم ورته ګوري او سیمې هیوادونه هم ورته ګوري اسلامي همکارۍ سازمان هم ورته ګوري یوازې تشې اعلانیې دي خپروي دغه خبرې کوي چې موږ خفه یو موږ خوابدي ډیره مننه کور ودان هو تکسب تاسو په لیکه کې را سره پات شي تاسو ته بیرته راګرځو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د فلسطین او اسرائیل ترمنځ روان وضعیت کې څومره لاس په کار شوی چې دغه ظلم مخه ونیسي یا هم د امنیت شورا دغه تاوتریخوالي د ودرېدو په تکل کې دی زه فکر نه کوم چې امنیت شورا اوس تاسو پوهېږي چې امنیت شورا له کومو هیوادونو جوړه ده له هغو هیوادونو په راس کې امریکا ده او د امنیت شورا مقر ملګرو ملتونو مقر په امریکا کې د نیویارک مکمل د امریکا تر تاثیر لاندې د اسرائیلو تر اغېز لاندې ده مخکې له دې چې د دې پوښتنې تفصیل ته راشم فقط غواړم عرض وکړم چې د عرب هغې شورا چې په ریاض کې مجلس دایر کړی دوی باید داسې فیصله کړې وای که دوی مستقیما جنګ کې نه شوی وداخلېدلی حد اقل دوی باید په اسرائیلو باندې او په امریکې باندې هغه بندیزونه چې اقتصادي وو که هغه د تیلو صادرات وو که هغه هر ډول چې فشار په اسرائیلو راوړي دوی دا تامین کړی د ډیپلوماتیکو روابطو شلېدل و نو دا به فلسطینیانو ته د ګټه کړې که چیرې عرب هیوادونه مستقیما په جګړې کې نه داخلېدل له بلې خوا د اماراتو هیواد اعلان کړی دی وروسته د عربو له غوده چې زه به له اسرائیلو سره سیاسي اړیکې نه شلوم لازمه وه چې ټولو عربي هیوادونه حتی اسلامي هیوادونو له اسرائیلو له امریکې سره حتی سیاسي اړیکې شلولې وای اقتصادي اړیکې شلولې وای خود په خوده په اسرائیلو په امریکې باندې فشارونه واردېدل او دوی د جګړې نه په شا کېدل دا نن ورځ امریکا ټوله د منځنۍ اسیا د خاورې میانې د تیلو په اساس باندې خپل اقتصاد چلوي دغه راز اسرائیل سره امریکا کومک کوي او دلته هغه تیل کوم چې له مرکزي اسیا نه له ترکیې نه اسرائیلو ته ورځي هغه باندې تولیدېږي نو لازمه وه چې اسرائیلو باندې فشار له هرې خوا نه ډېر شوی وی تر څو د فلسطین د مظلوم ولس د ماشومانو د ښځو د ځوانانو د سپین ږیرو د دوی د وژلو د شهادت رسولو مخنیوی تر یو حده پورې شوی وی او کېده هم ځکه اسرائیل هم داسې نه ده چې ګواکې اوسپنیز او فولادي دیوال ده په ده باندې هېڅ اغېز نه کوي انشاءالله تعالی د الله مرسته به له مجاهدینو سره وي له ټولو مجاهدینو سره څه ډول چې په افغانستان کې ثابته شوه څه ډول کې چې
نور اسلامي هیوادونو کې د کفر شکست او ماته ثابته شوې ده. نو په فلسطین کې هم تاسو مطمئن اوسئ چې ان شاء الله د کفارو شکست ثابتېږي او د مسلمانانو مقاومت به نتیجه ورکوي. ولې فقط موږ الله پاک امتحانوي چې موږ په دې عکس د سوعام د اسرائیلو پلوي کوو که د فلسطینیانو پلوي کوو. د اسرائیلو پلوي په څه ډول کوو؟ دغه اوس چې لیدل کېږي عملا هغه هیوادونه چې په عربي کې راټول دي په تېره بیا سعودي لکه امارات لکه کویت حتی قطر چې ځان ډېر طرفدار د اسلام هم بولي دوی د اسرائیلو په مقابل کې هغه ډول غبرګون چې لازم و ونه ښودل شه چې باید ښودل شوی له دې لارې له ټولو مسلمانانو زموږ هیله دا ده چې فلسطین مسلمانان په سخت حالت کې دي. په دې خبره باندې هغوی ته تسکین نه واردېږي ولې په هر صورت دعاګانې انشاءالله حتما تاثیر کوي. هر مسلمان ته لازمه ده چې د فلسطین د مسلمانانو لپاره دعا وکړي. او پاتې د امنیت شورا خبره د امنیت شورا غړي هیوادونه به هیڅکله هم د امریکې تر هغو چې په راز کې امریکاوي خلاف خبره ونه کړي ځکه هر ځلې چې دوی کومه مصوبه د جنګ بندۍ لپاره د اوربند لپاره تصویب امریکا یې ویتو کوي. نو له دې کبله به تر هغو چې امریکا په امنیت شورا کې وي د امنیت شورا فیصلې به کوم اغېز ونه کړي. بله قدرمن حقپال صاحب تاسو وایئ چې دا غندنې دومره تاثیر نه کوي. اعلامیې او غندنې ستاسو پر اند باندې پر اسرائیلو باندې فشار راوړل نه دي چې د اسلامي هیوادونو مشران یا هم د اسلامي همکاریو سازمان یې خپروي؟ تاسو ګورئ اسرائیلو چې کله حمله شروع کړله هغوی په ډېر بې شرمۍ او بې حیایۍ سره وویلې چې موږ به په فلسطینیانو باندې غزه دوزخ ګرځوو. د هیچا خبرو ته غوږ ونه نیو. په همدغه اوایلو کې هم حتی د دوی متحد امریکا د ملکي خلکو د وژنې لپاره اسرائیلو ته وویل چې باید دوی بمبارۍ په داسې سیمو ونه کړي چې هلته شفخاني هلته ملکي خلک یې ولې دوی هیڅ ته واقع قایل نه شول هیڅ چا نه هم ونه ډار شول. او حتی ما د انګلیس له صدر اعظم نه واورېدل چې هغه وویلې چې د اسرائیل د کوم ملکي کسان چې په فلسطین کې له منځه ځي شهیدانېږي د دې عامل حماس ده نه اسرائیل ځکه لومړی حمله وایي حماس پیل کړې. حال دا چې عملا لیدل کېدل چې دوی بمبارونه په لوړو ودانیو کول په کورونو کول په شفاخانو یې کول په ډېرې سپین سترګۍ سره اوس دوی د نړۍ مخې ته اسرائیل په زور او په جبر سره ولاړ دي. یعنې یوازې زورګویي او قلدري کوي. هغه د هیچا خبرو ته غوږ نه نیسي او امریکا هم تر شا ولاړه ده انګریز هم تر شا ولاړ ده او دا په یو ډول ټولو نړۍ او په تېره بیا مسلمانانو ته یو قوي اخطار ده چې دوی ورکوي چې موږ په زور سره هر څه چې وغواړو هغه کوو. خو له دې خبره ده چې انشاءالله د الله زور بر ده او مسلمانان به هم که چیرې یو وارې متحد کېدل بیا به نو انشاءالله دوی ته خپل زور وروښي لکه څه ډول چې په افغانستان کې ورښودلی. بله حقپال صاحب د اسرائیلو د بریدونو په غبرګون کې په فلسطین کې د طوفان الاقصی عملیات تاسو څنګه ارزیابي کوئ؟ د دوی په وړاندې مبارزه څه ډول ده؟ تاسو ګورئ صاحب مخکې وویل شو چې ستاسو مېلمه ویلي چې باید خبرې وشي له امریکا سره یا له اسرائیلو سره. دا خبرې په کلونو روانې دي هیڅ ډول نتیجه یې ورنه کړله. اویا کاله کېږي چې اسرائیل غاضب رژیم د امریکې او د انګریز په حمایت سره په دې سیمه باندې مسلط ده. د کمپ ډیویډ معاهده هم امضا شوله د الفتح سازمان ډېرې خبرې وکړلې نور عربو هیوادونو مګر هیڅ خبرو نتیجه ورنه کړې. یوازې اسرائیل د زور په خبر پوهېږي او د زور له لارې غواړي چې ټول له سیمه تر خپل کنټرول لاندې ونیسي او دغلته مسلمانان وځپي. دا یو غټ پروګرام ده د غیر مسلمانو د یهودو د نصاراو چې د مسلمانانو په ضد جوړ شوی ده. دغه نن د بي بي سي تلویزیون ماکوت العربي تلویزیون دوی وویلې یو مرکچي ویلې وی تر هغو چې مسلمانان په سیمه کې موجود وي یهودي ستیزي به وي د دوی په آن باندې یا د یهودانو په ضد به مسلمانان وي او دا تاریخي بنسټ لري او هیڅ کله هم امکان نه لري چې فلسطیني مستقل هیواد په دې سیمه کې جوړ شي. هلته افراطي البته په یهودانو کې هم افراطي او میانه شته. افراطي یهودیان دا غواړي چې فقط یهود په سیمه باندې مسلط اوسي په بیت المقدس باندې مسلط اوسي. حتی دوی خپل صدر اعظم له منځه یې ترور که اسرائیلي تروریستانو د دې لپاره چې مکمل بیت المقدس په خپل واک کې ولري. حتی د عربي هیوادونو حاکمیت او قدرت دوی غواړي چې په خپل واک کې ولري. بله
بله کور ودان حق پال سیب تاسو په لیک کې را سره پاسې تاسو ته بیرته راګرځم. هوتکی صاحب محترم، د غرب هیوادونه هر وخت د حقوق بشر خبره کوي. په اسرائیلو کې دغه وضعیت څه ډول د اسرائیلو په فلسطین کې څومره د حقوق بشر مراعات کړي دي؟ دغه د حقوق بشر چې دی دا شعار دی، دا یو هغه څه دی چې د غټو هیوادونو قدرتمنو هیوادونو دپاره بانه ده. نو دا بانه ده په کار اچولې ده د هر چا سره چې زړه وغواړي چې مخالفت وکړي بیا نو د حقوقو بشر خبرې ورته کوي، بیا نو د نورو حقوقو خبرې ورته کوي. ډېر شیان دي چې دوی په نظر کې نیولي دي، د ماشومانو د حقوقو خبرې ورسره کوي، همدغه شیانې کوي. خو په هغه ځای کې چې د دوی ګټې وي په هغه ځای کې بیا نه حقوق بشر شته، نه حقوق ځان شته، نه حقوق مرد شته، دا شی بیا نشته په هغه ځای کې. موږ ته چې وینو شاوخوا بیړۍ ورته ولاړې چې په دریاب کې فیره باندې کوي. اسرائیلو تیارې وریله کړي چې پر غزه باندې بمبار کوي، او امریکا د دې دپاره چې مخکینی وکړي نورې دنیا ته وایي چې باید ښځې او ماشومان ونه شي. مګر په حقیقت کې داسې خبره نه ده. په حقیقت کې هغه خبره ده چې دا د امریکا په اجازه دی، دا د امریکا او د اسرائیلو خوښه کیسه ده، دا د امریکا او د دوی تصمیم دی. دا لحظه په لحظه ساعت په ساعت باندې امریکا هم خبرېږي، د امریکا CIA خبرېږي، او خپله دغه د اسرائیلو موساد چې د استخباراتو دا هغه سره په جریان کې دي، معلومات سره ورکوي، کوردینات سره ورکوي، دا ټول شیان دي. زه په دې باور یم چې دا شی د امریکا د اسرائیلو د دوی په هماهنګۍ دی. د بله طرفه څخه هلته تقریبا په کانګریس کې په دې باندې ورته ولاړ دي خپله په سنا مجلس کې د امریکا چې موږ ته باید 14 میلیارده ډالر تصویب کړي تر څو پورې چې موږ د اسرائیلو سره کومک وکړو. دا د دې لپاره چې د هغو ټانکۍ ته نور تیل هم پسې ور واچوي، دا د دې لپاره چې د هغو مرمۍ ته نور بارود هم ور واچوي، چې دغه جنګ تیز کړه، دغه موضوع تیزه کړه. امریکا غواړي چې په اسرائیلو خپل قوت داسې وښیي دغه نور سیمې هیوادونو ته، خصوصا عربي هیوادونو ته، اسلامي هیوادونو غیر اسلامي، دا چا سره چې د امریکا مخالفت یا سیالي ده، ورته وښیي چې موږ دغه شیانې کولی شو چې هر څومره خلک وژنو. دا که عافیه د بین الملل د امنیت شورا د عام څه چې ده هغه به ټول چپ وي. یو شی به کوي د دې لپاره چې هغه هیوادونه تیر باسي په شکل د اشکالو، او ووایي چې موږ خفه یو، ووایي چې موږ دلته خواشیني یو، ووایي چې موږ دلته دغه شیانې خوا مو بده شوې ده، شل بانې ورته وکړي. مګر په اصل کې نه خفګان شته، نه د دوی تر مابین کوم مشکل شته. زما غوښتنه د اسلامي همکارۍ د سازمان څخه د هغه اسلامي هیوادونو د ټولو څخه دی، د یو انسان په توګه، د یو مسلمان په توګه دا ده چې تر څه وخته به دغه ظلمونه تاسې منئ. مخکې ما تا ته مثالونه راوړه، افغانستان شو، عراق، سوریه شوله، لیبیا شوله، په دې هیوادونو کې چې دا امریکا دا ډانګ ورته کښلی و، دا کوټک ورته کښلی و، خلک یې په شهادت رسول، خلک یې وژل، ډنډې بمباري یې کولې، ظلمونه یې کول. موږ ته چې دلته په افغانستان کې د دې امریکا ظلمونه ولیدل، هغه چې دی د بشر د حقوق نارې وخیال، یا چې دی وایي چې د عام خلک باید ونه وژل شي. دا خبرې چې دی دا موږ ته د امریکا له په جده ولیده، دا اوس د اسرائیل له په غزه کې په جده باندې وینو. دا هغه ظلم دی چې بغیر دغه اسلامي همکارۍ چې په دغه رقم اعلانیو په خفه او غیر خفه باندې دا خبرې مخ ته نه ځي، تر څو پورې چې سمه موضوع سره فیصله نه کړي او ژبه ورسره پیدا نه کړي او خبره د امریکا سره ونه کړي. دا خبره نه چې دی اوس وایي د خدای پاک ایرایلا کړه، یا دغه خبره ورسره ونه کړي، ورسره معلومه یې نه کړي چې تر څو وخته پورې به پر موږ دغه ظلم وي. دغه اوس څه وخت پای ته رسوي امریکا؟ ته چې مشرتوب کوې، ته چې زما څخه ملګرتوب او انډیوالي غواړې، ته چې زما څخه قرارداد او تیل غواړې، ته چې زما څخه باج غواړې امریکا، دغه ظلمونه چې څه وخت پای ته رسوي؟ د دغه ظلمونو په اړه باندې خبره ورسره پکار ده، که ترکیه ده، که نور هیوادونه دي، هر هیوادونه چې ځان ته، که ایران دی، دې ټولو ته پکار دی. یوازې په دې رقم باندې نه کېږي چې امریکا ته یې غوره ووښي، دلته ایران هم پښیمانه شي، توجیم پښیمانه شي، ترکان هم پښیمانه شي. داسې پکار نه کېږي. بل وخت د ظلمه نشي خلاصېدلی تر څو چې دغه سازمان د امریکا او د امریکا د دغه شانې بچیو سره لکه اسرائیل د دې سره خبرې پیدا نه کړي. په سر کې امریکا ده، خبرې ورسره ونه کړي او په لوړه سطحه ورسره ونه کړي او د هغه اپشنو څخه کار واخلي تر څو پورې چې اسرائیل په دې پوه شي چې ما ته یې بدیله لاره زه نشم پیدا کولی. او په دې رقم چې دا اوس نظامي اډه په ترکیه کې د امریکا شته، په سعودي عربستان کې شته، په قطر کې شته، په یمن کې شته، په یمن کې په بحرین کې شته، په دې هیوادونو کې شته، په کویت کې شته، په عربي متحده اماراتو یعنې خپله په دوبۍ په ابوظبي کې شته. دا
دغه څنګه چې د دوی اډې دي دا چې لاره ورسره پیدا نه کړي او د دغه سیمې څونه باسي چې دغه اډې ورکړي دي دا ته توره شپه جوړه شوې ده منځني ختیځ کې لاره ورسره پیدا نه کړي خبرې ورسره پیدا نه کړي د اډو په اړه باندې چې په هر رقم دوی ورکړي دي تر څو پورې چې ته امریکا زموږ په ایراداري کې زموږ چکیداري کې بلکې د بله طرفه چې مشرتوب شروع کړی دي په موږ کې خلک په شکل اشکال ووژدي پر دې باندې خبرې ورسره پکار دي په دغه رقم اعلانیو په دې شان باندې زه قطعا باور نه لرم په دې شان باندې څه 2-3 ساعته او 4 ساعته به دا اوس وربند به وشي موقت وربند به وشي دا جګړه نه خلاصېږي تر څو وخته پورې تر څو چې خبره سپینه نه شي تر څو چې خبره لوڅه نه شي تر څو چې اسلامي هېوادونه ټول او یا هغه هېوادونه چې د امریکا سره مخالفت لري هغه ټول په یوه ژبه خبرې وکړي دغه اسلامي هېوادونو ته بل شیطان کېدلی شي د روسیې سره خبرې وکړي د چین سره د نورو هېوادونو سره خپله جنوبي افریقا سره په افریقا کې ډېر هېوادونه دي د دوی سره امریکا سره مخالفت لري د دې سره ژبه پیدا کول پکار ده چې د امریکا دغه ظلمونه ورته د منلو نه دي بیا کېدلی شي چې په اسرائیلو او د فلسطین دغه جګړې ته د پای ټکی شي. ډیره مننه هوتکی صاحب. حقپال صاحب وروستۍ پوښتنه له تاسو څخه کوم څه فکر کوئ امریکا د هیوادونو د ړنګېدو بدبختیو په تکل کې نه ده مثلا اوکراین یې په روسیې باندې ویجاړ کړ او اسرائیل به په فلسطین باندې ویران کړي او افغانستان کې خو خپله تاریخي ماتې وخوړه پرته له شکه وایي هغه څه وایي د میګاټون چې وایي ورکه راشي وزرونه کوي زه فکر کوم چې نور د امریکا د زبرځواکۍ وخت په ختمېدو ده د هغه آخرین زیارونه امریکا خپل باسي هغه آخرین قدرتونه نیسي دوی د مسلمانانو په ضد کمپاین تاسو ولید افغانستان ته په 11 د سپتمبر د پیښې بهانه کړي یرغلې وکړي وروسته له عراق ته عملا ولاړه ښه افغانستان خو 11 د سپتمبر پیښې چې په عراق څه ګناه کړې وه چې ته پوځونه ورولېږل بیا سوریې ته د څنګه پوځونه دا معنا چې دوی وروسته له دې چې شوروي اتحاد ړنګ کړ د کمونیزم فلسفه ختمه شوه دوی وارسا تړون په خپل وړاندې نه لیدل یوازینی قوت چې په خپل وړاندې امریکا او لویدیځي هېوادونه لیده هغه اسلام و دا چین خو راوروسته ځواکمن شو نو د مسلمانانو په ضد پراخ نظامي او اقتصادي او تبلیغاتي او فرهنګي کار شروع کړ خو لله الحمد په افغانستان کې دوی داسې ماته وخوړله سمه ده چې موږ د وسلو له نګاه نه له دوی سره مساوي نه وو ولې د عقیدې له نګاه نه زموږ د خلکو عقیدې او د مسلمانانو عقیدې قوتمند وي او عقیده بالاخره په وسلو په مادیاتو باندې زوروره شوه نو انشاءالله تعالی زه مطمئن یم او ډاډه یم چې حق به پر باطل کامیابیږي او دا د الله پاک وعده ده دا دنیا هم ثابته کړې ده تاسو وګورئ شوروي اتحاد څومره قوي هېواد په افغانستان یرغل وکړو هېڅ د ماتېدو امکان هم نه و خو الله پاک دی د خپل زبرځواکۍ نه وویسته امریکا به هم همداسې چې نن ورځ په داسې زغرده توګه یرغل کوي د اسرائیلو نه دفاع کوي اسرائیل پټوي اسرائیلو د عربو په زړه یې کېنولی د مسلمانانو په زړه یې کېنولی د مسلمانانو لومړنۍ قبله یې په خپل واک کې اخیستې او هلته ماشوم او ښځه او ځوان او زبرهي په ډېر براله داسې وحشت چې په دې 2022 کال کې په دې متمدنه ټولنه کې دغه رقم وحشت په پخوا زمانه کې نه د فرعون نه د نمروز نه د چنګیز په وخت کې درته تاسو خو رسنۍ ګورئ تاسو خو په لویدیځ کې حتی هغه مظاهرې ګورئ چې په څه ظلم او وحشت سره شل پوړیزې او دېرش پوړیزې ودانۍ په داسې حال کې چې په هغې کې اوسېدونکي دي په هغې کې ماشومان دي زنانه دي دوی له پاسه په غټو غټو بمونو باندې راچپه کوي هلته ټول ترې لاندې کوي په لسګونو زره همدا اوس فلسطینیان شهیدان شوي نه یوازې په دې اکتفا کوي بلکې دوی روغتونونه هلته چې په جنګي قوانینو کې په روغتون باندې هېڅ یرغل مجاز نشته په ډاکټر باندې دوی په روغتونونو باندې یرغل کوي او هغوی ورانوي خو بالاخره دا نړۍ کې خو به نه یوازې مسلمانان بلکې انسانیت هم انشاءالله لا ژوندی ده تاسو مطمئن اوسئ چې انسانیت به هم د دوی د ظلمونو په وړاندې ودرېږي او د امریکا او د اسرائیلو دغه ځواک به انشاءالله ډېر زر ختم شي. ډیره مننه حقپال صاحب کور ودان قدرمن هوتکی صاحب له تاسو هم ډیره مننه له دواړو مننه چې په بحث کې مو راسره برخه واخیسته. د افغانستان د ملي راډیو درنو اورېدونکو د بحث او شننې خپرونه همدومره وه چې درته وړاندې شوله تر بلې خپرونې چې ستاسو په درنه حضور کې راځو په لویو بخښونکي خدای مو سپارم ښه وخت ولرئ او ښې چارې